په 11 اکتوبر چې د پښتنو کوم عدالت ته قانون بیګا د شپې او افسوسناک واقعه راغلی دا ویډیو را سره مکمل وګورئ تاسو ته پته چې زمونږ د پښتنو عدالت په 11 اکتوبر باندې لګي خو دا غنه مخکې د شپې د واقعه راغلی که تاسو دا واورئ کنه نو تاسو به هم ډیر ځات حیران شئ چې زمونږ په خیبر کې کم ځای چې هغه وار کړو مکمل تور باندې حالات خراب دي ملګرو بیګا د شپې چې هغه چې کوم ټینټونه لګول مکمل تور باندې بیګا په څوک راغلی مکمل تور باندې ټینټونه ته هم ورلې او شیلینګ یې پکړه او کسان په ډیر ځات زخمیان شوی دي کنه په 11 اکتوبر چې زمونږ کوم عدالت لګین دا غنه په لاولنې ورځ چې نو مکمل تور باندې شیلینګ شروع شو مکمل تور باندې حالات خراب دي پښتنو او پښتانه به هم ډیر ځات زخمی شوی دي ځکه چې زموږ په خیبر پښتونخوا کې دا چې د کوم عدالت چې په خیبر پښتونخوا کې لګي او مسلمان ټول پښتنو ته دا خواسته چې دا ویډیو وزیر اعلی ته ورسوي چې پښتانه چې دینو کوم ټینټونه لګول هغه ولته ناس د وخت نه چې 11 اکتوبر راځي چې موږ مخکې تل یو کنه چې موږ انتظامات وکړو ملګرو پای کې ټیکټری لګیا وي شیولې پکې لګیا هغه زګونه سې کړو دا غنه پس چې د پښتانه تل په کې ټینټونه لګول چې موږ 11 اکتوبر چې کوم عدالت ته څه غواړو چې هغه موږ پاکستان چې کوم حکومت چې دا موږ پوره کی ځکه چې موږ د پښتنو سره ډیر ظلم کیږي هغه منظور پښتون چې هغه عدالت بلګي او پرون په هغه افتتاح کړی د کنه ملګرو او دا غنه پس چې د بیګا د شپې چې کوم واقعیا راغلی د کنه ډیر عزت افسوسناک تاسو به هم ډیر عزت خپه کله چې د علي امین ګنداپور احتجاجي نو په هغه کې هم چې نو کله پښیلن کیږي نن چې ونه نن احتجاج پای کې سیر ډزې کېدل او د منظور پښتون چې کوم عدالت لګي ملګرو په پښتنو نو هغه مکمل تور باندې چې نو هغه ناکام کول غواړي کنه او دوی چې د شپې په سيزي او د شپې په سيدي کارونه کوي ملګرو زما ټول ته خواسته چې دا ویډیو ضرور شیر کړئ کنه چې زمونږ د خلکو ته ورسي بیګا د شپې په غټه حمله شوې ده او ډیر پښتانه چې نو هغه په زخمیان شوی دي هغه ټینټونه لګول دي هم ورلې او مکمل تور باندې حالات خراب دي 11 اکتوبر چې کوم عدالت ته مکمل تور باندې حالات خرابېږي پښتنو ځکه چې څنګه دوی چې نو پښتانه چې کله سي اٹک د پول نه وراوړي نو هغه سره څنګه ظلم کوي نو د قصې ظلم چې دنو هغه وس د بیګا د شپې شروع کړی هیڅ څوک نه خبر چې نامعلومه افراد راغلي دا غنه پس چې دنو ټینټونه مکمل ارسېتی ورلې او دا غنه پس چې پښتانه هم شتل شیلینګ پکړل مکمل تور باندې حالات خراب دي نو زما د ټولو پښتنو ته راخواسته چې ویډیو ورسوي زمونږ د ټولو پښتنو ته ورسوي وزیر اعلی ته ورسوي چې هم په خیبر پښتونخوا کې دا ولې دا روان دي کنه په خیبر پښتونخوا کې ستا حکومت ته نو ته ولې د سکه روانه ده ولې دا څوک رااله او په دې باندې حمله وکړه او ټینټونه ویوړل زمونږ پښتانه زخمیان کړل